अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीसी क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि लअल्लकुम तज़क्करून। गीली खुशबूएं दर हम्माम रोज़ी रसीदस दस्तम महबूबी बदस्तम बदो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी के अज़बोई दिलावीज़े तो मस्तम बगुफ्ता मन गिली नाचीज़ बूदम वली की मुद्दती बागुल नशिष्टम जमाली हम नशीन दरमन असर करद वगरना मन हो मन हाकम के हस्तम। दुरूद शरीफ हुआ है। बुज़ुर्गान किराम, दा सलोरम जुमदा चददी आयात सूरत नहल मुबारक बयान दा सलोरम जुमदा च शुरू थी। पत्ते रुद्री जुमों की शददी आयात मुबारक कम असर मुसलमानों काफिरों बांधे उशु नाग पे इंतहा खबर हो देता च मुसलमानों खुलासा के च काफिरों दे आयात असर उशु और ढेर खलक दे अक़सम इब्न सैफी गुंड कबीली दे आयात वजना ईमान रोड़ो मुशर्रफ पर इस्लाम शु। हिंदुस्तान के चातक 800 काल हुकूमत पदी मुसलमानों कड़ी दी और ब्या यो दावा उकड़ा च मुसलमानों दा जुमा जमन पज़मका जो कड़ी थी इंवानु और ब्या दागे पेशला यो आलिम उकड़ा वगा टूल इंवान मुसलमानों शु
او غزمه کې تر قیامت پورې جماعت ته پرېښودله. د یو سړي چې ځمکه وي او جماعت یې جوړ کړو، په هغې کې یو کس لمونځ وکړو، تر قیامته پورې دا ځمکه د خرڅېدو نه ووته چې لمونځ پکې یو کس وکړي. او دا څلورمه جمله ده چې د آیات مختصره ترجمه کوو. ان الله یأمر بالعدل، الله امر کوي خپل مخلوق ته په انصاف. د انصاف خبرې موږ درې جمعې وکړې او امر کوي والاحسان، امر کوي په احسان سره چې احسان وکړي. و ایتاء ذی القربى، امر کوي الله چې خپل رشتہ دارو ته د هغوی حقوق ادا کړي. لاول پر رشتہ دارو کې مور پلار دی او بیا ورپسې راغله. دا د دوی حقوق ادا کړه. خاون به د ښځې حق ادا کوي، ښځه به د خاون حق ادا کوي. کشر ورور به مشر ورور ته د پلار په نظر ګوري، مشر ورور به کشر ته د زوی په نظر ګوري. دا درې خبرو باندې الله امر کړی. وینها، الله مخلوق منع کوي عن الفحشاء، د بې حیایۍ د کار نه، لکه زنا شوه. فحشا دې ته وایي چې عقل هغې ته قبیح وي. دا عقل د خدای تابعدار دی. دویم نمبر منکر نه منع کوي چې شریعت ورته قبیح وي. والبغي، الله منع کوي د ظلم نه چې په چا ظلم مه کوه. دا ظلم د ځان سره کوې ګورې. لعلکم تذکرون، چې تاسو نصیحت قبول کړئ. ان الله یأمر بالعدل، عدل کې دا درې جملې موږ خبرې وکړې. دویم ټکی دی په دې آیات کې والاحسان، الله امر کوي په احسان. احسان چې دی دا دوه قسمه دی. یو احسان دی په حقوق الله کې، احسان یو دی په حق الله کې. اسې داسې عامې خبرې خو تاسو همیشه دپاره د عالمانو نه اورئ، تبلیغیانو نه، لیکن څه علمي خبرې ومې زده کړه. او خو داسې وي چې هر څوک وي او دلته چې خلک راځي نو څه علمي مسلو له راځي. دا خو دارالعلوم دی. دلته کې معامله د مخبرۍ او د منبر نه جدا ده. دلته مونځ جدا دی. دلته زه چې راځم یو ګنټه مخکې
د ساعت اذان نه راځه ما ټوله دنیا دلته راغلي تهجد کوي ټول ملګري هو زم ده خپل طالبان تهجد لره پاسون او بیا جمع کې ډېر منګه وختي مونځ کوو بس اذان وکړي بیا منګه سنت وکړو په مانځو دریو نور جماعتونو کې د هغې نه نیمه ګنټه او درې په وروستو مونځ کېږي منګه دوا کوو چې خلک اذانونه کوي رسول الله د سهار مونځ ډېر وختي کړی دی صحابي مبارک وایي چې رسول الله به د سهار مونځ وکړو نو موږ به خپل خوا کې چې کوم ملګري به راسره وو نو ایله به مو پېژنده چې هلکه پلانکې دی دا رڼاګانې خو مخکې نه وي مسجد نبوي کې خو ډیوه وه تیاره کې بیا مونځ کوو دقه رنګې ټول مونځونه نو احسان حقوق الله کې دا دی حدیث دی جبری کې راغلی دی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك د سالک دو قدم دی سلوک دو قدم دی رسول الله جبريل ته جواب ورکړ وی الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادت خدای بندگی و داسې کې لکه ته چې خدای ویني دې ته مشره مقام د مشاهدې وي لکه ته چې خدای ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك دا طاقت پتا کې نشتا چې ته خدای وویني الله تا ویني دا طاقت پتا کې نشتا فإن لم تكن تینینی خو فإنه یراک تابینی دیت مقام د مراقبه وي تسبیح اړه تلاوت کوي ذکر کوي نوافل کوي پرس کوي روزه نیسي زکات ورکوي حج کوي عمره کوي نو دا نیت به وکړي چې خدای ما ویني الله ما ته ګوري چې زه څه کوم دا احسان چې دی په حقوق الله دی او دویم احسان په حقوق العباد کې دی بخاری مبارک کې راغلی دی هغه په بخاری کې راغلی بخاری مبارک کې راغلی دی لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ترغی پوری ته مسلمان نه چې خپل مسلمان رور لره خوښ کې هغه چې ځان له خوښای کوم شی چې ځان له خوښای هغه رور مسلمان له خوښ کا دغه مسلمان به ته خیر خوایي د دې مسلمان بې عزتي به نه کوي ما یو کتاب کې ولیدل عقایدو که چا په یو عالم سوال وکړو د دې دپاره چې دا عالم رسوا کم په دې سوال چې دې جواب نشي کولی دی کافر شو کافر شو د ایمان نه خلاص شو
د مسلمان با بی عزتی به نه کوي. د ده رسوایي به نه کوي. دل به 10 آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آزر است او دل نظرگاهی جلیل اکبر است. د مسلمان زړه خوشحالول دا حج اکبر دی. کعبه بنیادی خلیل آزر است. کعبه مبارکه د دې په بزرګۍ کې شک نشته. کعبه مبارکه دا سنگ بنیاد دا خلیل الله ابراهیم علیه السلام چې د آزر زوی دی د هغه بنا ده او دل نظرگاهی جلیل اکبر است. او زړه چې دی د مسلمان دا نظرګاه د خدای دا دې ته الله ګوري. نو خیال کوه او مسلمان مه رسوا کوه، الله به دې رسوا کړي. شاه عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پهلوان د میدان د معرفت او د پلار په اعتبار حسنی دی، د مور په اعتبار حسینی دی. قصیده غوثیه کې راغلی دی ان الحسنی والمخدع مقامی. زه حسنی ما د حسن سے پالوات کې ما کې نشه ان الحسنی والمخدع مقامی او په کوټه کې دنه کوټه زما مقام دی. زه ډېر معرفت الهی کی مخ کې تللی دې کوټې ته داخل شویم د معرفت بیا هغې کې بله کوټه د هغې ته هم داخل شوی. د مور په اعتبار حسینی دی، لوی شخصیت دی، د رسول الله وصی دی. شاه عبدالقادر جیلانی لا بالغ نو داسې نابالغ یو دوه کسان خلک ځي بزرګانو ته، د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي. هغه دوه کسان هغه بزرګ ته تلل. دې ماشوم شاه عبدالقادر جیلاني لا واړه کتابونه ویل. ده ورته وی یره وی زه به هم تاسو سره لاړ شم. وی بس ټیک ده. په لارې چې روان شو نه د یو بل نه تپوس وکړو. یو عالم پکې و، لوی عالم پکې و، یو علمي سړی و، یو شاه عبدالقادر دی لا کشر دی. وی یاره وی ته په کوم مقصد ځې؟ هغه علمي سړی ورته وی یاره زما روزي ډېره تنګه ده، روزي م ضروري شی دی، د بال بچو جامې رزق وغیره تنګ دی.
دا بزرګ سړی دی چې ما ته دعا وکړي او زما د روزي خدای پراخه کړي ټیک ده. هغه مې سړي بیا د دې عالم نه تپوس وکړو ویې ته څه کوې؟ ویې زه ځم چې دا سړی چې دی د بزرګۍ دعویدار دی چې څه علم هم ورسره شته او که نشته. دا په دې بعضې مولیانو کې یا لکه چې خدای یادوي نو بس دغه پرېږده، که دی عالم نی پیر صاحب بیا عالم وي، د پیر صاحب علم هم ډېر دی، د تصوف ملګری بیا عالم وي. وی زه ځم او په ده دا سوال کوم دی بلا جواب کوم، دا پې سوال کوم دی بلا جواب کوم، دا سوال پې کوم دی بلا جواب کوم. بیا دې دواړو د شاه صاحب نه تپوس وکړو. شاه عبدالقادر وی صاحب زاده وی ته څه له ځې ماشومه؟ یاره وی زه دې له ځم په دې مقصد ځم چې دا بزرګ سړی دی چې الله زما د دې نفس مې اصلاح ده د په لیدو کې زبردست مقصد باندې دی، په ښکلي مقصد روان دی. وی سید ما ستاسو خدمت کې عرض کو مسلمان مرزوا کو دوی هغه بزرګ ته ورسېدل. هغه بزرګ صاحب د لوی مرتبې و، هسې په دروغه نو درې واړه کېناستل. هغه امي سړی چې و هغه ته یې وی تاسو خبره مه کوئ زه کوم. صاحب کشف و، صاحب کشف، صاحبان د کشف وي. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه زما په یو واسطه استاد دی، عنایت الحق مولوي شیب استاد و، د جندول اعظم استاد و. قرآن شریف مې ته 4 کاله ویلي و په ترجمه، هغه د هغوی نه ویلي و. یو ځای روان و، احمد علي لاهوري رحمت الله علیه لکه دا دی و که نه وی دلته د پیغمبر قبر دی لاور کې. هغه چې خلک وایي دا څه وایي، خلک و که نه اوس دی پوه خو چې قبر پکې راووته، پیغمبر پکې صحیح سالم په قبر کې پروت و، په سوونو کلونه شوي و. کشف شته لیکن کشف دپاره کار پکار وي. هغه چې دی نو امي سړي ته وی زه ستا د دې خپوږ د لاندې ډیري د سرو زرو د سپینو زر وینم. هغه سړی د دقې ورځې نه وروستو مالدار شو. هغه غریب سړی مسکین دومره مال ولا خدای ورکه که نوړي نو ختمیږي نه. د هغه مقصد وشو. د عالم ته وی ستا دا سوال دی، د هغې نه دا جواب دی، دا دویم سوال دی، د هغې نه دا جواب دی، دا دریم سوال دی، د هغې نه دا جواب دی، دا څلورم سوال دی، د هغې نه دا جواب دی. دی حیران که د ټول اعتراضونو جواب یې ورکړ او دغه اعتراض کړم نو جواب یې ورکړ. خو وی ښه عالمه ما ته ګوره ستا په دې تندي کې زه کفر وینم. تندي کې دې کفر دی.
وی کفر ماته پکې ځلیږي، وی ته به دا دین اسلام یو ورځ پرېږدې کافر کېږي به. ما راته نه وی چې مسلمان رسوا کول کفر دی. باچا یو وخت دی لوی عالمو ابن السقا یې ورته وی علامة الدهر. باچا یو وخت دی قاصد ولېږه هرقل ته خطې ورکړه چې دا هرقل باچا ته یې اوس هرقل باچا سره رسول الله جنګېدلی دی. غزوه تبوک د هغوی سره وه. هرقل ته رسول الله ختم لېږلی و. دا خط یې ډېر ادب هم کړي خو مسلمان نه شو. هغه چې دی نو هلته کې لاړه چې ورسېد، د هغه یو لور یې ولیدله. جناب رسول الله فرمایلی دي ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. زه د وفات نه د خپل وفات نه وروسته لویه فتنه د نارینهو دپاره زنانه ده، دې سره به دې خرابېږي. هغې باندې فوراً عاشق شو. هرقل ته وی د عالم ورته وی دا لور دې ماله راکړه په نکاح. وی ټیک ته در کومې که نصراني کېږي. د محمد رسول الله یارانه به پرېږدي نصرانی بشي لکه کافر بشي. وی بالکل کافر کې کم کافر شو هغه په نکاح واخیسته. وی ستا په دې تندي کې کفر وینم او مقصې شوه. شاه عبدالقادر ته وی صاحب زاده وی تا ته یو خبره وکړم ته چې په کوم نیت راغلی چې زما اصلاح وشي. وی بچه یاد لره یو ورځ به ته په جامع مسجد د بغداد کې د منبر د پاسه ناستې او دا به وی چې اقدامی علی اعناق کل اولیاء الله. دا به وی چې زما د خپې چې دي په سټونو د ټولو اولیاو دي، دا په سټونو د تمامو اولیاو دي. هلکریان شو چې ده ته وګورو، هغه ځای ته رسېدلو ته وګورو، بیا قدمونه د اولیاو په سټونو. شاه عبدالقادر جیلاني مینه ورسره کوه. دلته یو سړی و راغلی و، نو خلکو ته یې ویل زه د شاه عبدالقادر جیلاني نه نه یېرېږم. لکه خلق خو د خدای نه یریږي یاره، خو بار حال باندې د شاه عبدالقادر جیلانی په شان کې ګستاخي ده. یاره خو یو څو ورځې تېرې نه وې دا زهر قاتل دی. ګورې شاه عبدالحق صاحب محدث دهلوي لیکلي دي چې د ده په شان کې خبره زهر قاتل دی. یو څو خبرې یو څو ورځې تېرې نه وې چې چوویشتې مړې کړو. بس دی یو ورځ ناست صاحبه په جامع مسجد د بغداد کې، جامع مسجد دې ته وایي چې د جمعې لمونځ پکې کېږي. صاحب د منبر د پاسه ناست او په جوش کې راغی
علی آناق کل اولیاء الله زما دا قدمونه آواز یې وکړو په سټونو د ټولو اولیاو دي ګیر چاپېر آواز راغی جي دا آواز خدای پاک ورسو ټول عالم ته دا د ابراهیم علیه السلام آواز و وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا جبل ابي قبيس باندې ودرېد او آواز یې وکړ یا ایها الناس ان ربکم بنا بیتا واوجب علیکم زیارته فحجوا جبل ابي قبيس هغه باندې ودرېد وی یا الله زما د آواز بس کم ځای ته رسي وی آواز ته ورسول زما کار د تمام اطراف چې څوک په حج کوي نارینه او زنانه آوازونه راغلل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک ټول آوازونه د تمام عالم د اولیاو آوازونه مړو جمدي رالل ویستا قدمونه یقینا منګه سټونه ښکته کړي دي قدمونه پکې ده یو ولي پکې آواز وکړو وی بل علی رأسي وعیني ته دې دا خپلې خپې زما په سترګو په سر کې ده ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې مسلمان او عالم ته به په ډېر دون نظر ګوري او بېعزتي به نه کوي دقه احسان دی چې مسلمان ته په لوی نظر ګوره دا څلورمه جمعه وه احسان کې یو پټې خبرو شوه پله نوره پاتې ده وآخر دعوانا یو لس منټه پسې زیات هم تېر شو زمونږ او ستاسو الله اصلاح وکړي ټولې مسلې خدای حل کړي سنت په اهتمام سره کوئ